د عام وګړي ژوند چې کوم دی نو هغه ګوره په د سیسټمونو کې چې کوم هډ دي دا نو هغه اکانومي ده چې اکانومي د ګډه وړي نه دی ریفلیکشن په هر ځای کې ښکاري، په بازار کې هم ښکاري، په سکول کې هم ښکاري، په قانون کې هم ښکاري، چې څومره شوباجات دي په هغې ټولو کې د ریفلیکشن ښکاري. نو که اوس موږ دا ووایو چې یاره عوام یا ولس چې کوم دی نو هغه دا وکړي چې هغه د مزدورۍ سیوا وکړي چې د خپلو مسایلو نه راووځي. نو دا د هغې حل نه دی. دا د هغې حل ځکه نه دی چې دلته د پاسه یو کرپټ سیسټم پروت دی، یو سرمایه‌دارۍ یو ډېر ګنده شکل د پاسه پروت دی. نو هغه له لومبې د عوام له لومبې د ټولو نه د دې سیسټم نه ځان خلاصول پکار دي چې دې کومه مزدوري کوي چې هغه د اخراجات پوره کړي. نو د هغې دپاره د ټول نه دا ضروري خبره دا ده چې ولس چې کوم دی هغه په خپلو بنیادونو راپاسي، خپلې مسلې راواخلي، سړکونو ته راووځي، لارو کوڅو ته راووځي او د دې سیسټم نه د بدلولو ایغه نیغه مطالبه وکړي چې بس دا سیسټم نور نه چلیږي. ځکه چې په دې کې زه کمفارټیبل ژوند نشم تېرولی، په دې کې اسان ژوند نشم تېرولی، په دې کې ماته مشکلات دي، د صحت مشکلات دي راته، د تعلیم مشکلات دي راته، د لا اینډ آرډر سچویشن دی راته، مختلف سچویشنونه دي راته. نو زه په دې کې ژوند نشم تېرولی. دا شیز بدلو. نو چې دا شیز بدل کی نو د به سره ژوند ښه شي. که دا شیز نه بدلی د مثال په طور په خلیج ملکونو کې مزدورۍ کوي، په د دې وطن په غټو ښارونو کې مزدورۍ کوي، په یورپ کې کوي، په هر ځای کې کوي، خو د مسلو نه وتې نه شي، دی به مسلو کې بیا منخطي. د مسلو نه د وتو لپاره واحد لا شریک لاره دا ده چې دا سیسټم بدل کړي.